ابن عمر رضی الله عنه فرمایي زه په سفر کې یو ځای روان ولم، شپه سوله، نو یو بوډۍ ښځه مې ولیدله، یو ډېره بوډۍ ښځه مې ولیدله. هغه ته ما وویل چې زه به د شپې ځای ما ته را پیدا کړه. هغه وویل چې راځه زموږ سره د شپې ځای شته. چې کله ما دې سره شپه وکړه، د شپې ما ډېر زیات سخت اوازونه او چغې مې اورېدلې. سهار چې سلو دې بوډۍ ته ما وویل چې دغه ستاسو په کور کې زیات اوازونه زیات چغې د څه وي؟ نو دې بوډۍ ښځې راته وویل چې دلته یو کس را روان و په سفر کې و، هغه راغلی زموږ کور ته او ویې ویل چې زیات تږی یم او ګرمي هم زیاته وه چې اوبه راله راکړئ. زما خاوند ورته ویل چې په دې منګي کې اوبه سته، مخامخ منګی پروت دی، ورسه چې هلته اوبه جنې وڅښه. چې کله هغه دې منګي ته ورغلی او ویې کتل په منګي کې اوبه نه وې. چې کله زما خاوند هغه کس ته وکتل، ور ویې خندل، ویې ویل چې ما تا سره مذاق کوئ، ما تا سره په تا باندې ملنډې وهلې. وایي هغه کس دومره زیات تږی و چې د تږي یا د وجې په هغه ساعت باندې مړ سلو. نو یو څو وخت بعد زما خاوند هم مړ سلو، وفات سلو. چې کله مې خاوند هغه په دې مخامخ قبرستان کې دفن کړی، هغه مې دلته پټ کړی، قبر مې ورکیندلی. د هغه د ورځې څخه دغه اوازونه هره شپه چې دی، هره شپه دغه اوازونه دغه چغې چې دی هغه راځي. نو زما خاوند ظلم کړی دی، د یو انسان هغه باندې مذاق کړی دی، هغه ته ناحقه تکلیف ورسولی دی. نو د هغه د وجې د اوازونه چې دی راځي. او زه چې هر وخت یو نیک انسان ووینم، د خپل خاوند لپاره په هغه باندې دعا کوم چې الله دې دته دا ګناه معاف کړي. نو مسلمانانو هیڅ کله په چا باندې مذاق مه کوئ، ناحقه څوک تنګوئ مه، په چا باندې ظلم مه کوئ. قسم بالله چې دغه ستاسې د ظلم چې کوم دغه جرم دی، د دې سزا به الله تاسې ته دنیا ته هم درښکاره کوي، په دنیا کې، په آخرت کې به هم د دې ظلم سزا چې هغه الله درکوي. هیڅ کله چا باندې مذاق مه کوئ، ناحقه څوک تنګوئ مه، چا ته تکلیف مه ورسوئ.